د موج نیوز درنو لیدونکو د درې پوښتنو لړۍ ته ډېر ښه راغلاست. د نن ورځې درې پوښتنې مو د نورستان په خونړیو سیلابونو ورټولې دي. مرکز پارون کې خونړیو سیلابونو څومره خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تر اوسه خیریه بنسټونو، دولت او مؤسساتو زیانګالو سره تر کومې کچې مرسته کړې ده؟ او دریمه پوښتنه مو دا ده چې زیانګالو ته تر کومې کچې رسېدنه شوې او د دوی غوښتنه څه ده؟ د دغه درې واړو پوښتنو ځوابونه راغلل. هغه وروستي ارقام چې موږ د پرون له سیلاب ځپلو کورنیو یا هټیو هوټلونو څخه ترلاسه کړي دي، تر دې مهاله موږ 25 شهیدان درلوده چې د 30 شهیدانو جسدونه پیدا شوي دي، کورنیو ته سپارل شوي دي. د پاتې کیدای شي چې د ارقام که دا ساحه پاکه شي یو څه لوړ هم شي، د پاتې جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په دغه برخه کې موږ یو څه شاوخوا 15 ټپیان درلوده چې دغه 115 ټپیانو کې 16 هغه شدید او نور پاتې سطحي ټپیان شوي چې د دغه ځای څخه د تېښتې پر مهال له تیږو سره لګېدلي او له پنجرو سره لګېدلي او په دې کې ژوبل شوي چې هغه تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته لېږل شوي دي. په دې برخه کې شاوخوا د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت مالي زیانونه هم خلکو ته اوښتي دي چې په دې برخه کې تاسو ته ووایم چې 122 کورونه زیانمن شوي دي چې په دې کې ځینې کورونه مکمل ویجاړ شوي دي او په دې کې ځینو کورونو ته د سیلابونو اوبو چې ننوتې وو رسوبات یې رامنځته کړي د خلکو هغه وسایل یې له منځه وړي وو. دارنګه بیا دوکانونه له منځه تللي دي، 20 څخه تر 50 جریبه کرنیزه مځکه له منځه تللې ده، 6 مارکیټونه، 6 هوټلونه، د دې ترڅنګ تر 400 متره استنادي دیوالونه، کالانونه، سربندونه، دا هر څه پکې زیانمن شوي دي. د دې ترڅنګ تاسو ته ووایم چې د پارون د برېښنا شبکه وه چې دلته د پارون دولتي اداراتو ته د دې ترڅنګ کلیو بانډو ته برېښنا ورکوله، نو هغه برېښنا شبکه زیانمنه شوې ده. د دې ترڅنګ د اوبو یوه شبکه وه چې د 1500 مترو په اندازه 1000 کورنیو ته دا نو اوبه ورکولې، هغه شبکه هم زیانمنه شوې ده چې هغه جوړېدو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ تاسو ته ووایم چې دېرش ارادې موټرې او موټرسایکلې دا له منځه تللي دي، 4 بابا پلونه له منځه تللي دي، 2 نه تر 4 پورې د نجاري ماشینونه دي چې هغه زیانمن شوي دي. یو باب مسجد چې دغه ښکته برخه کې د ښاروالۍ مسجد په نامه یادېده هغه له منځه تللې ده او د دې ترڅنګ یو شخصي کلینیک له منځه تللی، 6 کیلومتره سړک چې دغه سړک عمومي سړک و او عمومي سړک سره وصل و، دا سړک ویجاړ شوی او د دې ترڅنګ بره یې موږ تاسو یو شمېر سړکونه دي چې هغه کلیوالي سیمې له عمومي سړکونو سره وصل کړي دي، هغه سړکونه له منځه تللي دي. د دې ترڅنګ درته ووایم عامه تاسیسات زیانمن شوي د ښاروالۍ هغه ودانۍ چې دا مکمل له منځه تللې ده. په لومړي سر کې خو مونږ کومې پیسې چې راوړې وې ما فکر کوم چې شاید په عاجله مرستو کې استفاده کړو، خو بیا رهبرۍ د تصمیم ونیول چې باید نغدې پیسې ورکړو. د لومړي سر لپاره دومره پیسې نه دي، مونږ تقریبا 1800 دکاندارانو ته چې هغه هم لست دوی راکړی ده او مستحق انسانان دي 10,000 افغانۍ ورکوو. انشاءالله د هغې نه وروسته بل ورته ډېره توزیع کېږي او دا توزیع به تر هغه پورې جریان لري چې تر څو پورې زموږ سره بودیجه وي او د هېوادوالو په خدمت کې وي انشاءالله. د فلان لپاره بس مکمل پکیج چې خیمه او ترپال کمپلې وي او د اشپزخانې کیټ دی، د هایجین کیټ دی، دا مکمل دا هم په همغږۍ باندې راورسولو ده او فعلا اوس موږ په دویمه جوپه کې د خان پراختیایي شبکې د خوراکي مواد چې هغه د 100 فامیلو لپاره ده چې وړه دي او غوړي، وریجې او لوبیا او نخود، مالګه او بوره چې دا شیان پکې موجود دي او دا هم نن د والي صاحب د مرستیال والي صاحب په حضور او د حوادثو د ریاست نمایندګانو په حضور او دا موږ نن دغه قام ځپلو سیلاب ځپلو ته هم موږ توضیح کړله. خو په دې برخه کې موږ له ټولو مرستندویو مؤسساتو څخه مننه کوو چې تر دې مهاله د 15.15 میلیونه افغانیو په ارزښت یا 15.5 میلیونه په اندازه موږ نقدي مرستې په دغه زیانمنو کورنیو وویشلې دي. ترڅنګ داسې فکر وکړئ چې نږدې 1500 کورنیو ته موږ خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي یا د کور وسایل ویشلي دي. نو په دې برخه کې له ټولو مرستندویو دوستو هېوادونو څخه چې هغه کې د ایران مرستې وي، د هندوستان مرستې وي، د پیښو پر وړاندې د مبارزې مرستې وي، دا مرستې را رسېدلې دي او پر کورنیو باندې ویشل شوي دي او پاتې نورو کورنیو ته به هم وسپارل شي. د فواید عامې ریاست څخه مننه کوم چې هغه د سړکونو په برخه کې خپله همکاري وکړه. د مخابراتو ریاست څخه مننه کوم چې هغه افغان بیسیم سره چې کله د کارګرو ستونزه شریکه کړله هغوی ورته د ډوډۍ بندوبست وکړو. دارنګه په ختیځ زون کې میاشت 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په لوردونه مننه کوم چې هغوی کارګرو ته خوراکي توکي ورسول. نور خیریه بنسټونه چې دلته خوراکي توکي یا د دې ترڅنګ انرژي وویشل پر خلکو باندې له دې ټولو نه مننه کوم. د افغانستان د ولایاتو تجارانو
سرمایه‌دارانو خیریه بنسټونو باندې غږ کوم چې د دغه موقع نه استفاده وکړي په دې معنا چې دلته مصارف کول صدقات کول دا دوی اجر عند الله لري او دغه رنګ هغه د قوت او د ورورولۍ او د وطندارۍ د مسؤلیت د ادا کولو لپاره هم دا ډېر اهم دي. موږ باندې کوم کومک شوي دي هغه چا چې رالیږل دي هغه موږ ته راورسېده 10,000 روپۍ راورسېده زموږ د ورطرفه نه مننه ده یو جهان مننه سلامت اوسئ. خو زموږ غوښتنه دا ده پر ټولو نړیوالو بنسټونو هیوادونو باندې چې دلته اساسي برخه کې کار نه ده شوی اساسي برخه کې باید دوی کار وکړي لکه ما مخکې وویل چې 6 پلونه دي دا باید ورغول شي چې زموږ ګڼ هیوادوال له ستونزو سره مخ دي. د دې تر څنګ د اوبو شبکې یادونه مې وکړه چې دا باید ورغول شي. اوس موږ تاسو یو شمېر کورنۍ دلته چې مات پایپونه دي دلته ټول سر راټولیږي چې داسې فکر وکړئ په متر او کیلومتره باندې د دې ځای نه اوبو انتقالوي چې دا یو لویه ستونزه ده. د دې تر څنګ په برېښنا شبکه باید دوی موږ ته جوړه کړي چې برېښنا برخه کې غټه ستونزه لرو. زموږ ګڼ دولتي ادارات او د دې تر څنګ کورنۍ دي چې هغه له برېښنا څخه بې برخې دي. نو پر مؤسساتو د دې تر څنګ وزارتونو او نړیوالو بنسټونو باندې دا غږ کوو چې دوی د ژر تر ژره د پارون د خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی په هغه اساسي برخو کې چې دوی په خپلو پښو ودرېږي د دوی دغه ستونزې هوارې شي دوی لکه د تېر په څېر بېرته خپل عادي ژوند ته وګرځي. استنادي دیوالونه ورغوي همدا اوس هم تاسو ګورئ چې میده باران دی هسې نه چې خدای نخواسته بیا سیلاب رانشي بیا سیمې زیانمنې نه شي. نو له ټولو خیریه نهادونو نه مننه کوم چې موږ سره مرستې کړې دوی د کور ودانې بیا هم ورباندې غږ کوم چې خپلو مرستې پراخې کړي او د دې تر څنګ په اساسي برخه کې موږ ته کار وکړي.